ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني بخښنه غوښتې. په سلامونو محرکلای کوم، هیله لرم چې جوړ او روغ به. په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مونږ سبسکرایب کړئ، د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان په پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له خلکو له دې کبله بخښنه غوښتې چې ونه توانې چارې په بل ډول پای ته ورسوي. کله چې طالبان کابل ته ننوتل نو غني له هېواده ووت. اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې خپلې پخوانۍ څرګندونې تکرار کړي دي چې د ارګ د امنیتي پرسونل په ټینګار کې هېواد پرېښود، څو کوڅه په کوڅه د خونړۍ جنګونو مخې نیولې وي. پخواني ولسمشر د خواشینۍ په څرګندولو سره لیکلي دي چې دوره د پخواني اسلافو د تراژیدۍ سره په مشابه ډول د ثبات او آبادۍ د ټینګښت پرته ختمه شوه. زه د افغانستان له خلکو بخښنه غواړم چې ومې نشو کړی دا په بل ډول پای ته ورسوم. د افغانستان د خلکو پر وړاندې زما ته هېڅکله شوی نه دی او باقي پاتې ټول عمر کې وراته لارښود وي. غني له افغانستانه د خپل وتلو په هکله ویلي د کابل ترک کول زما لپاره سخته پرېکړه وه، خو باور مې درلود چې دا د ټوپکونو د خاموشه ساتلو او د کابل او د هغه د 6 میلیونو وګړو د ژغورنې یوازینۍ لاره ده. له کابل څخه د غني وتل په پلازمینه کې د حرج او مرج سبب شول او په زرګونه کسان له خپل هیواد څخه د وتلو لپاره څو ورځې د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو په هڅه کې وو. د اشرف غني د حکومت د سقوط په تعقیب د کابل له هوایي ډګر څخه د الوتکو په واسطه د سترې تخیلي چارې پیل شوې. پر پخواني ولسمشر باندې ځینې څېړونکي افغانان دا انتقاد کوي چې که چیرې موقتي ادارې ته واک سپارل شوی وای ښایي وضعیت دې حالت ته نه وای رارسېدلی. پخواني ولسمشر دا هم ویلي دي چې هغه پیښې چې د دې سبب شوي چې کابل پرېږدي په نږدې راتلونکي په هکله بشپړ جزئیات وړاندې کړي. اشرف غني هغه تورونه هم بې اساسه بللي چې له ځان سره په میلیونونه ډالر وړي دي. دا تورونه بشپړ او قطعا غلط دي. هغه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د یو بل مناسب بنسټ ته مستقیم نظارت لاندې په دې هکله د څېړنو هرکلی کوي. ګرانو لیدونکو، دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.